د نجونو او ښځو په اړه د ملا هیبت الله تازه او نوې ادعا. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د ملا هیبت الله وروستۍ ادعا د فعالانو او عیني شاهدانو له ویناو سره په ټکر کې وبلل شوه. انډیپینډنټ د طالبانو د مشر د تازه خپاره شوي پیغام په اړه لیکنه خپاره کړې ده. دا برطانوي ورځپاڼې لیکلي چې هیبت الله خونزاده په دې نادره پیغام کې ادعا کړې چې د افغان نجونو او میرمنو حقوق تر تیر حکومت ډیر خوندي شوي دي. انډیپینډنټ لیکلي چې د طالبانو د مشر دا ادعا چې د دوی رژیم اجازه نه ورکوي چې ښځې او کونډې په زور واده شي، له هغوی ویناو سره په ټکر کې ده چې ښځینه فعالانې او عیني شاهدانې په افغانستان کې کوي. ورځپاڼې د یو شمېر افغان ښځینه فعالانو خبرې راخیستې دي او د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې د مسؤلو هیدربار خبرې یې اقتباس کړي دي چې وایي موږ باید د طالبانو کړنو ته وګورو، نه د دوی خبرو ته، او موږ ګورو چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی بیا رښتیا نه وایي. ورځپاڼې وړاندې د هیبت الله خونزاده د پنجشنبې د ورځې د وینا دا برخه اقتباس کړي چې وایي سبا به موږ حدود پلي کوو او میرمنې به هم په عام محضر کې سنګساریږي. سبا به موږ له شرعي قانون سره سم خلک په عام محضر کې په درو وهو چې دا ټول اعمال له دیموکراسۍ سره په ټکر کې دي. نو د دې هر عمل د تطبیق لپاره باید مبارزه وشي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.